زه ولې مسلمان یم؟ آیا زما پلار و مور مسلمانان دي ځکه زه مسلمان یم؟ که وګورو په دنیا کې تقریبا زما د معلوماتو په اساس باندې چې تر 15,000 پورې ادیان موږ لرو، مختلف ادیان لرو. ولې زه دا مشهور به پکې زه وایم یو انسان ولې نصراني نه اوسېږي، ولې هندو نه اوسېږي، ولې یهودي نه اوسېږي، ولې ضرورت جوړېږي چې انسان باید مسلمان اوسېږي؟ ولې موږ دا برتري ورکوو چې انسان دی چې باید ته مسلمان اوسېږي که نه؟ یا که همدغه پوښتنه په بل ډول باندې وکړو، کیدای شي څوک وایي چې ستا پلار و مور مسلمانان دي ځکه ته مسلمان یې، او بل کس ته وایي چې ستا پلار و مور هندوان دي ځکه ته هندوی، یا ورته وایي چې ستا پلار و مور نصراني دي ځکه ته نصراني که نه؟ که چېرته یو انسان میراثي طور باندې نه مسلمان نه هندوی که نه، او غواړي چې هغه یو دین انتخاب کړي، اسلام ولې انتخاب کړي؟ یا موږ او تاسو که یو څوک دنه پوښتنه به یو چا ته موږ وایو چې ته مسلمان چې هغه ته وایي چې ته ولې مسلمان یې، ولې بل دین انتخاب ولې اولید اسلام ته ورکړو که نه؟ نو غوښتل مې چې دا پوښتنه د تا سره شریکه کړم چې یو انسان ولې باید مسلمان واوسېږي، ولې مسلمان شي؟ دا خو ډېره ښکلې پوښتنه دې وکړه. خو اول به زه ووایم چې انسان چې کله دین انتخابوي په دې دنیا کې که نه، د دوو وجو نه باید چې دا دین انتخاب کړي ځان دپاره، بغیر د دین نه وخت تېرول د ده ناممکن دي. یو یې روحاني اړخ دی، یو په دې دنیا کې د ژوند برخه ده. نو اول به د دنیا د ژوند برخه ووایم، بیا به بل روحاني اړخ بیا وروسته ووایم دې نه. کله چې یو انسان په دې دنیا کې ژوند تېروي که نه، نو باید چې د انسان سره یو ویره موجوده ده، یو قانون نه، یو قانون د چا تر لاندې دا باید چې خپل ژوند تېر کړي په دې دنیا کې. لکه موږ او تاسو مثلا په اروپا کې یا نور ممالک کوم دي، هغوی ګوره کیمرې لګولي، خلک وساره نه کوي، هغوی د قوانین جوړ کړي، سخت سخت جرمانې ورباندې ایښي دي. د هغې باوجود هم انسان داسې کارونه وکړي چې هغه ورته خپله حیران شي په دې باندې. یعنې عام انسان که چېرته د قانون نه وځي که نه، د دایرې نه وځي، نو د نه حیوان جوړېږي، وحشي انسان ته نه جوړېږي، چې دا مثالونه الله په قرآن کې ډېر زیات ذکر کړي دي. او موږ تاسو په تاریخ کې هم ډېر مطالعه کړي چې انسان دی قانون نه وحشي ترې جوړېږي، او د ځناورو حیوانات هم دا بدترېږي، ځکه چې یو حیوان چې کوم د هغه سره خپله خېټه مړوي، او دا به د هغه نه هم وربدتر، ځکه بغیر د دې نه چې دا خپله خېټه مړېږي خلک وژني، بیا وژنې کوي، فسادونه کوي، دا به انسان باندې راځي دا خبره. دلته اوس دا خبره ده چې ښایي انسان خو دې ته اړتیا لري چې یاره یو دین ځان دپاره انتخاب کړي. نو ولې په دې 15,000 دینونو کې صرف اسلام دین انتخاب کړي؟ بل هندو دي شي که نه، یو سړی یا نصراني دي شي یا یو یهودي دي شي. بیګا ما کاري صاحب ډېره بخښنه غواړم ستا خبره، یو سروې مې ولیدله چې د انسانیت زیاته برخه یعنې غوڅه برخه هغه خلک چې بیخي لا مذهبه دي هغه 1% یا 0% دي، هغه 0 اعلان دی مات کړی که نه. ډېره دنیا دې ته قایله ده چې باید انسان یو دین باندې یو دین ولري که نه؟ خو چې دا کوم یو اوسېږي، ولې اوسېږي، هغه د ولې ته راځو. نو موږ وایو چې یاره دا اسلام اوسېږي، ولې اوسېږي؟ موږ بل به وایو چې نه باید چې یهودي شي، بل به وایو چې یاره نصراني شي. نو دا 4.5 نه واخله تر د 15,000 پورې دا دینونه دي. بیا د ټولو دینونو کتابونه چې راغونډ کړي که نه، نو په هغې ټولو کې صرف عبادات ذکر شوي دي. لکه په دې دینونو کې 4 مشهور دینونه دي، 4 یو پکې اسلام دی په اول شماره کې، دویمه شماره کې دا یهودیت دی، نصرانیت دی، او 4مه شماره کې دا هندویزم دی او بودایزم دی. دغه ډېر مشهور شوي دي په دې کې. خپل بودایزم که در واخلو صرف د بودا اقوال دي پکې، نصیحتونه دي پکې، به داسې ښه کارونه کوئ، دا کوئ دا کوئ، نور هېڅ شی هم پکې نشته، قانون پکې نشته دی. هندویزم کې در واخلو که نه، ویده په نوم باندې د هغوی یو کتاب دی، دا هندوانې ډېر مقدس کتاب بولي. نو په هغې کې چې دی هغه په 4 برخو باندې ایښلی دی. نو یو برخه اوس یو برخه صرف موسیقۍ ته ورکړې ده، موسیقي پکې تشریح کوي، موسیقي دا شه دی، موسیقي دا شه دی په ویدي کتاب کې. یو برخه موسیقۍ ته ورکړي، بله برخه کې جادو دغه کړي، دا ګوره ټول د فساد شیونه پکې تشریح کړي دي. بله برخه جادو ته ورکړي، درېیمه برخه چې کوم د هغې اخلاقیاتو ته ورکړي چې انسان باید اخلاق وسي او چا سره ظلم ونه کړي او دا ونه کړي دا ونه کړي، نور قانون یې دې ته نه ذکر کړی دی. نو دغه 4 برخې هندویزم کې. یهودیت ته راشه، ښځه یو سړی وایي چې زه یهودیت انتخابوم. یهودیت کې صرف قانون شته دی، خو هغه هم د یهودو لپاره خاص دی. یهودي به داسې، یهودي به داسې، نور عامې دنیا دپاره نه دی. بس صرف د یهودي لپاره جامع نه دی، صرف د یهودو اخلاق کې ورکې بیان کړي، اخلاقیات او دغه شي نه، هم صرف د یهود لپاره. نور عام انسانان چې کوم دي هغو سره د حیواناتو سلوک کړی، چې هغه حیوانات دي مثلا که ودې وژل او که هر څه دې پرې وکړو هغه اجازه شته دی درته. نو دې ته ټولې دنیا لاسرسی نه لري، ځکه صرف هماغه کوم خلک چې یهودان دي بیا د هغو دومره سخت قانون دی. وایي څوک چې پدري یهودان دي، پدري که نه پلار او نیکه څوک یهودان دي، بس صرف همدغه یهودان دي، دا نور خلک یهودیت ته اوښتی هم نشي. یعنې که څوک نوی یهودي شي هغه نشي کولی، هغه به صهیونیت
په نوم باندې یو بل دین تو جوړ کړی هغه به صهیوني کېږي صهیوني دو هغه چاته ویل کېږي چې هغه د یهودیت په ګټه کارونه کوي مثلا که زه د یهودو په ګټه کوم کار وکړم کنه زم صهیوني شوم که بلم خو یهودیت دین ته څوک نشي وکړي یعنی یوازینی دین اسلام دی چې د مرګ نه مخکې هر ورځ یو ورځ مخکې ته کولای شي چې مسلمان داسې لګا نیکونه چې مسلمان پاتې نصرانیت شو په نصرانیت دین کې چې هغه د عامه دنیا لپاره دی خو هغه کې صرف اخلاق بیان کړي دي صرف اخلاقیات پکې بیان کړي دي اخلاقیات او روحانیت پکې بیان کړي پوه شئ نور هغه کې قانون نشته دی هغه کې شهر جامع قانون ولري نو دا ټول چې کوم دی یو طرف ته عبادت دي دونه په عبادتونو باندې شامل دي بل طرف ته ځانون لپاره وځي قوانین جوړ کړي دي نو یوازې اسلام دین دی چې قانون هم دی صلیری ساته قانون او عبادت مسره بیان کړي هم عبادت دي او هم قوانین دي خانو بیا به ته اوس دا پوښتنه کې چې د قانون دومره مهم شی دی چې باید چې قانون د خاطر موږ دا ټول دینونه پریدو اسلام باندې روان شو نو قانون ډیر زیات مهم دی ولی خو قاری صاحب ډیره بخښنه غواړم ټوله دنیا په دې باندې قانع ده چې قانون ډیر مهم دی مهم نو چې په اسلام د یو دین چې قانون هم پکې قانون پکې عبادت هم پکې خبر را جوړیږي بل دا قانون چې کوم دی دا د الله د طرف نه دی نو کله چې د بره د ذات د طرف نه قانوني نو هغه د ټول مخلوق د پاره دا نه چې په مشرق کې یو رقم قانوني او په مغرب کې به بل رقم قانوني پاتې وزن قوانین شو چې د انسان په لاس باندې جوړ شي ځکه هغه مجبور چې ځان لپاره یو قانون جوړ کړي نو کله چې هغه قانون جوړي نو هغه داسې قانون جوړي بیا د انسان کې دا خاصیت پکې دا دی چې کله انسان یو چی شنه ډیر سخت کړي کنه امغه باره کې بیا دا قانون سخت جوړي مثلا یو کس پر هغه به قانون جوړ کړي قانون به جوړ کړي وزیر قوانین لکه جمهوریتونو کې چې کوم قوانین دي په دې کې وزیر قوانین به جوړ کړي باقي کې به یو قانون یو ماشومتوب کې به یو ماشوم هغه به د غریبۍ نه سخت کړي هغه به قانون ټول د غریبانو په حق کې جوړ کړي د مالداران چې کوم دا بیا انداز پات شو یو ماشوم به هغه به مالدار او ژوند تیر کړي هغه به صرف د غریب په حال باندې خبر نه هغه به ټول قوانین چې کوم د مالدارو په بر کې ټیکسونه واخلي دا وکي جزیه واخلي پوه غریب بیا پکې تباه شو پاتې شو ورکې نو دلته دا قانون چې کوم دی دا یو طرفه جوړیږي د انسان د خوانه چې کوم انسان سره په ماشومتوب کې کوم ظلم وشو چې کله غټ شي هغه مغه په اړه باندې دا قانون خپل جوړي یوازینه قانون د قران دی او د اسلام دی چې هغه د برن راغلی او د ټول مخلوق د لپاره یو شان دی یعنی بل یو دین هم د قانون نه لري لکه اسلام چې قانون لري د خان د پاره او د غدا د پاره او د باچا د پاره او د لیډر د پاره د ټولو د پاره یو شی گنجائش پکې نشته یو دا کار شوی بل د الله په قدرت وګوره الله پاک دا کار کړی چې د روح چې کوم د دنیا نه پیدا کړي جسم دنیا نه پیدا کړي جسم د خاور نه پیدا کړي خو روح چې کوم د بر خپل طرف نه را لګل دي او د روح باره کې شاته معلومات هم نه دی ورکړي صرف الله ویل چې د روح زما طرف نه دی څنګه د الله طرف نه دی روح چې د امر د الله دی دا د الله امر دی بالکل خجل الله امر د دلته يهودو د مکی قریش نه پوښتنه کړي وي تاسو پیغمبر نه پوښتنه کوي که روح باره کې تفصیل درکو دا به پیغمبر نه دی یعنی پیغمبر هم د روح په اصلیت او کیفیت باندې نه پويږي ماهیت باندې نه پويږي صرف یو الله ور باندې پويږي په روح باندې نو دا روح چې د الله د طرف نه دی کنه نو په دې دنیا کې نو دا خدای الله نه لګ جدایي راغله په دې دنیا کې ځکه دنیا ته لری راغی جنت کې پیدا شوی به دنیا ته راغی نو چې کله د الله د څنګه نه راغی دلته د روح چې کوم دی وحشت محسوسه په دنیا کې یعنی خفګان ور باندې راځي غمجنتیا ور باندې راځي تنګيږي په دې دنیا کې نو چې تنګيږي نو کله چې یو سړی یو کس مسافر لاړ شي کنه نو دلته داغه د لاس یو نه خبر اخلي لاس نه خیر واخلي هغه ګوري هغه باندې هغه کس ورته را یادېږي کنه نو دلته موږ ته الله پاک کعبه جوړه کړې ده چې زما یو نه خدا دا د روح د پاره د چې د روح حل ورزي خپل هغه الله ور باندې رايدي نو انسان د روح نه مجبور دی چې د یو کتاب پیدا کړي د یو قانون پیدا کړي چې پاغي کې صرف او صرف دغه محبوب بیان شوی دا محبوب صفات ور بیان شوی یعنی که دنیا زیاده فیصدی خلک مذهب منون کړي معنا دا چې دا د روح غوښتنه د روح غوښتنه ده خجرو غوښتنه د دلته روح غواړي چې ځا الله سره ارتباط پیدا کړم نو څلور زنه نه سونه وی دینونه دا ټول واخله په یو کې توحید نشته دي ټول خامخا پکې شرک ګډ دي شرکیات پکې ګډ دي د الله نه ما سیوا د بل چا درته به تور درېږي خامخا یا به بوت ته ودرېږي یا به قبر ته ودرېږي یا به زیارت ته ودرېږي یا به کوم مشر لیډر ته ودرېږي یو کس ته ودرېږي نو هغه تند اور باندې روح نه ماتېږي
ځکه هلته دوه کسان شو کنه نو چې کله دوه کسان شي نو هغه تند اور مند روح نه ماتېږي مطلب د هغه سکون چې په کوم عبادتو کې راځي هغه نه راځي انسان وجود ته نه راځي نو ځکه اسلام دین چې دغه مهم دی بیا د دې پته هغه چاته لګي چې هغه په کفر کې وخت تیر کړي په کفر کې وخت تیر کړي او دا بیا اسلام ته راشي نو دته بیا د دې سکون او اطمینان پته لګي هدف دا دی چې نور دینونو کې قانون نشته دی او یوازینی دین اسلام دی چې هم قانون لري او هم عبادت لري دوه برخې یعنی مطلب دا تا په دوه ډول چې هغه چې ستاسو د روح د آرامتیا سره کوم تړلي موضوعات دي هغه بدل ته موجودي او بل هغه قانون دی چې انسان ضرورت لري هغه دواړه هم دلته دواړه نشته دي بالکل نو ډیره زیاته مننه کوم زما پوښتنې ډیر په بهترین ډول باندې راځواب ډیره مننه